د ګونګیانو د ځانګړي ښوونځي دا زده کوونکی چې نه څه اوري او نه غږیدای شي د غونډې ګډونوالو ته د لاس په اشارو خپل پیغام لیږدوي. دا غونډه د دغو معلولو زده کوونکو د هڅونې او د نظام څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې. ولې په ژبه ګونګ او په غوږو کاڼه دا زده کوونکي ډېرې غوښتنې لري چې یوه یې هم د ښوونځي لپاره د ځانګړې ودانۍ جوړېدل دي. موږ دپاره باید مجري کورسونه برابر شي، خیاطي کورسونه موږ دپاره برابر شي او دا قسم خیاطي واسکټو دپاره یا داسې نور حرفوي ډاکټري دپاره یا مثلا ګلدوزۍ دپاره موږ دپاره باید حرفوي کورونه برابر شي چې موږ هغې نه زده کړې وکړو. موږ مکتب نه لرو او موږ کتابونه کتابچې نه لرو، هېڅ شی نشته. موږ دپاره ترانسپورټ دوه وړه موټر نیولې شوی دی، هغه ډېر زوړه دی، هغه یې کور نه لیدلی دی او موږ دپاره باید ترانسپورټ جوړ شي. مخکې پخوا مو څه نه و زده، په پښتو په دري او په انګلیسي په دې شیانو زه نه پوهېدم، اوس مې زده کړه. مخکې په دا نه پوهېدم، اوس کله چې زه راغلم مکتب ته پښتو نه پوهېږم، انګلیش پوهېږم، په دري نه پوهېږم او دا ډېر کتابونه لیکلی شم ویلی شم په پوهېږم، هر څه مې زده کړه. په همدې حال کې د دغو معلولو زده کوونکو والدین بیا وایي که څه هم بچیانو یې په دغه ځانګړي ښوونځي کې ډېر څه زده کړي، ولې له دولت غوښتنه لري چې د نورو معلولو کسانو په څیر د دوی بچیانو ته هم ځانګړي حقوق ورکړي. ولې هغه معلول چې خپې نشته، لاسونه نشته، یا یوه خپای نشته یا یو لاس نشته، هغو ته د دولت د طرفه د نظام د طرفه د میاشتې ماهانه حقوق ورکولی کېږي. دغه معلول کسان چې هم د ټولنې بار دي هم د اوږو بار دي، هیڅ امتیاز نشته ورته. ورته مهال دغه ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر هم د ګونګیانو د ځانګړي ښوونځي زده کوونکو ستونزې مني، خو ولې وایي تر اوسه چې هغه ډول لازمه ده چا یې غوښتنو ته رسیدنه نه ده کړې. د دې شاګردانو ته باید یو ډونر پیدا شي، مؤسسات پیدا شي او دی دپاره همکارۍ وکړي، هغه ضرورتونه هغه نیمګړتیاوې چې دی لري موږ سره موجودې دي، موږ لیکلي دي، خو متاسفانه چې کومه اداره موږ نشو پیدا کولی چې چاته ویر شو څوک یې ولا چې واس مې وي موږ به دا همکاري سره کوو. باید په دا بینرو کې واتساپ نمبر هم لیکلی ده، دغه اداره موجوده ده، برنامه موجوده ده. د یادونې ده چې د ګونګیانو په یاد ښوونځي کې نږدې 200 زده کوونکي زده کړې کوي چې دا مهال تر 9 ټولګي رسیدلي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره